یا د سیالۍ د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ورځې علي لیسې ادارې لخوا 2 میاشتې وړاندې په لار اچول شوې وې چې له 4 ټولګیو تر 12 ټولګیو پورې پکې زده کوونکو ګډون کړی و او د ښوونځي اړوند له 8 مختلفو مضمونونو پکې له زده کوونکو پوښتنې مطرح شوې وې. د یادو سیالیو ترتیب کوونکي دا ډول علمي سیالۍ ډېرې مهمې بولي. د دې سیالۍ څخه زموږ موخه د زده کوونکو د وړتیا او د دوی جرأت جوړونه وه تر څو هغه زده کوونکي چې دوی وړتیا لري او ترڅنګ یې جرأت نه لري هغه جرأت باید حاصل کړي. نو په دغه کې یوه ښه ارزونه ترسره شوه چې زده کوونکي ډېر ګټور وو. هر زده کوونکي به وکولی شول تر څو چې پښتنه په ښه جرأت سره وخلي او هغې ته په مناسب وخت کې په ټاکلي وخت کې ځواب پیدا کړي. بلخوا د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ د پوهنې امریت مسؤلین د ښوونځیو په کچه علمي سیالۍ د زده کوونکو د تشویق او ذهني ودې لپاره مفیدې بولي. دنه د موږ یوازینی هدف شته د شاګردانو تشویق او هڅونه ده. ځکه د زده کړې څو طریقې دي. یوه طریقه شاګردان چې موږ شاګردان دوی په خاطر د خاص زده کړه وکړي دوی هڅونه او تشویق ده چې شاګرد وهڅولی شي تشویق شي. ځکه دې سیالۍ کې کله چې موږ سیالۍ ترسره کوو یا مکاتبو کې سیالۍ اخیستلی کېږي د سیالۍ ترسره کېږي نو دا کې خامخا هغه لایق شاګرد مقام والا شاګرد دا ټاکلی کېږي. نو هغه نر شاګردان چې چا مثال هغه کوم شاګرد چې مقام وګټلی او تحفه یې وګټله نو هغه شاګرد نور شاګردان مې دي چې باید ځان کوشش وکړم دې دا مقام چې وګټلو خو کوشش یې کړی و. د سیالیو ګډونوال چې په مختلفو مضمونونو کې د سیالیو لپاره مطالعې ترسره کړې وې د زده کوونکو د جرأت مطالعې او استعداد ښوولو لپاره ښې بولي. د زده کوونکو لپاره ډېرې مهمې دي خو امتحانونه روان دي د مطالعې لپاره ډېرې مهمې دي او بل چې دي د ذهنونه چې دي د څه پیاوړي کېږي د جرأت څه کوي. د علمي سیالۍ دغه د تعلیم لپاره یوه ذریعه ده د پرمختګ لومړی پړاو دی. هر کله چې په مکتب کې علمي سیالۍ رامنځته کېږي دا په دې معنا ده چې تعلیم وده کوي پرمختګ کوي. نو کومه چې ماته معلومه شوه هغه دغه دی چې زده کوونکي تشویق کېږي دوی مطالعې ته زور ورکوي او په نتیجه کې دوی ښې نمرې په امتحانونو کې ترلاسه کوي او د دوی پوهه کې ډېر تغیر راځي معلومات یې زیاتېږي. دلته چې کومې سیالۍ وې د کتاب علمي سیالۍ وې دا موږ دپاره ډېرې ګټورې وې ځکه چې موږ بېلابېلو مضمونو کې مطالعه وکړه او د امتحان لپاره مو هم ډېر چمتووالی نیولی دی. دې سیالۍ نه موږ ډېر څه زده کړل. امتحانونو کې چې کوم سوال راوستلی یا انشاءالله موږ ذوقبوی شو. امتحانونو ته مو ډېر سبق زده کړل د سیالۍ نه. د نورو خلکو شاګردانو سبق زده کړو موږ جرأت قوي شو. الحمدلله استادان نه ډېر خوشحال یو. پاتې دی نه وي چې د ښوونځیو په کچه د زده کوونکو علمي سیالۍ په دې وروستیو وختونو کې زیاتې شوي. دغو سیالیو نه دا چې د زده کوونکو په ښوونه کې مثبت رول لوبولی بلکې د زده کوونکو د مطالعې دود یې هم پراخ کړی دی.